بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مصر ته. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هر کله چې موسی علیه السلام ټاکل شوی وخت تیر کړو، وسار بأهله روانه کړه خپل کورنۍ. وودعه الشيخ ودعا له، او شیخ سره خدای پامانی وکړه. ودعا له، او دعای ورته وکړه. علی برکت الله، یا ولدی، چې په سفر کې مو الله خیر او برکت واچوه. یا ولدی، ای زما زویه. فی امان الله، دا الله په امان. یا بنتی، ای لوري. وسافر موسی بأهله، موسی علیه السلام خپل اهل و عیال سره، هغه ځان سره خپل اهل و عیال روان کړه. یعنی مسافر شو، سفر یې شروع کړ. واللیل کله، شپه ټوله چې وه، بردون یخ و ظلام او تیاره وه. یعنی شپه ټوله شپه چې وه سخته یخني او تیاره هم وه. لیکن این النارو، یعنی چرته دی اور؟ فی الصحراء، په صحرا کې. یعنی په صحرا کې اور کم ځای پیدا کړي. چرته دی دا اور؟ په صحرا کې اور څه کوي؟ وماذا یصنعان، او څه به کوي دی دواړه؟ اذا لم یجدا نارا، که چرته دی دواړه موندنه کې دا اور. وماذا یصنعان اذا لم یجدا نارا، او که چرته اور پیدا نه کړي نو څه به کوي؟ یصطلیان بها، چې ځانونه تاوده کړي په دې اور باندې. ولم یجدا نورا یهتدیان به، او که رڼا پیدا نه کړي نو لاره به څنګه سموي؟ ولم یجدا نورا، که موندی نه که دا رڼا، نو یهتدیان به، نو لاره به څنګه سموي؟ که دا پیدا نه که رڼا مړه، نو څنګه به تګ کوي دوی؟ وبینما هما یسیرانی، نو دی دواړه همداسې روانو. وموسی یبحث عن نار، موسی علیه السلام اور په لټون کې و. یعنی یبحثو لټون کې و، عن نار او. نو اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا، کله چې ولید اور، فقال اویلی لأهله، د پاره د اهل خپل، امکثوا، چې ایثار شه، یعنی ایثار شي. انی آنستو، بشک ما ولید نارن اور. اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنستو نارا، چې کله اور ولیدو نو خپل اهل ته یې ویلې چې تاسو دلته صبر وکئ، ما اور ولیدو. لعلی، کیدای شي، آتیکم، چې راوړم تاسو ته، منها د هغې نه، بقبسن، یو سکروټه، او اجدو، یا به زه ومومم، علی النار، د اور په خوا کې، هدن، لارښودونکی. ویلې چې کیدای شي چې یو سکروټه ترېنه راوړم، یا د اور په خوار کې یو لارښودونکی زه ومومم. نو وساره موسی، وګرځېدو موسی علیه السلام، قبله، یعنی خواته، النار، د اور، علی جناح الشوق، یعنی شوق په فکر. نو کله چې اور ته ورسېدو، وساره موسی قبل النار علی جناح الشوق، موسی علیه السلام لاړو او اور خواته د شوق او فکر نه. نو کله اور ته چې ورسېدو، نو فلما هر کله اتاها نودیه، کله چې ورسېدو د موسی علیه السلام، نو نودیه، آواز وشو، یا موسی، ای موسی علیه السلام، انی انا ربک، بشکه زه ستا رب یمه. فخلع، وباسه، نعلیک، پیزار دی، یعنی پیزار دی وباسه، انک، بشکه، بالوادي، په میدان، المقدس، مقدس، طوا، یعنی طوا کی، یعنی زه ستا رب یمه، پیزار وباسه، ته یو مقدس میدان، یعنی
طوا ته راغلی دلته نو هنالک په دې ځای کې کلم الله موسی الله موسی علیه السلام سره خبرې وکړي واوحى الیه او وحی ورته وکړه وانا اخترتک فاستمع لما یوحى وانا اخترتک او تما خوخ کړی منتخب کړی نو فاستمع لما یوحى نو چې څه وحی درته کیږي واوره نو فاستمع واوره لما یوحى هغه څه چې وحی درته کیږي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني بشک زه الله یم نشته بل څوک مگر زه فاعبدني نو زما عبادت کوه انني بشک انا الله زه الله یم لا نشته اله الا مگر انا زه یم فاعبدني نو زما عبادت وکړه واقم الصلاه لذکر او مونځ ادا کړه او زما یادونې دپاره لذکر زما یادونې دپاره ان الساعه بشک قیامت آتیه راتلونکی دی وکانه فی ید موسی د موسی علیه السلام په لاس کې عصن یو امسا وه کانه یحملها چې ځان سره به یې ګرځوله یعنې هغه به یې اوچت کړې وه ګرځولې به ویستعین بها او فایده یې ورنه اغستله یعنی مدد به یې ترېنه اغسته فقال الله تعالی الله رب العزت ورته وویلې وما تلک بیمینک یا موسی ستا په لاس کې څه شیز دی موسی وما تلک بیمینک یعنی ستا په ښي لاس کې بیمینک ښي لاس کې څه شی دی ای موسی علیه السلام واجاب موسی علیه السلام ورته جواب ورکو فی بساطن فراخ سینه وسذاجة او سادگی سره واجب جواب ورکه قال هي عصای او ورته وی چې دا زما امسا ده واخذ موسی يعد فوائد هذه العصا في تفصيل موسی علیه السلام د امسا د فایدو شمیرل شروع کړل په تفصیل سره نو يعد شمارلی فواید فائدې هذه العصا د دې امسا فی تفصیل په تفصیل سره لانه ځکه اراده یې لرله چې ان یکلم الله دا چې کلام وکړي د الله سره ویکون حدیثه طویلا یعنی اوږدې خبرې وکړي د الله رب العزت سره لانه اراده ان یکلم الله ويكون حديثه طويلا ځکه چې هغه غوښتل چې الله رب العزت سره خبرې وکړي او دا خبرې اوږدې کړي نو قال هي عصای ویلې چې دا زما امسا ته اتوکو علیها په دې باندې زه تکیه کوم واهشو بها او زه پاڼې راسنډم په هغه باندې علی غنمي ګډانو ته نو ولی فیها معارب اخرى او پدې کې نورې ډېرې فایدې دي زما ولیا فیها دی ما د پاره پاغه کې معارب فایدې اخرى نورې یعنی پدې کې ما د پاره نورې ډېرې فایدې دي نو قال القها یا موسی الله ورته ویلې چې القها وغورځوه یا موسی علیه السلام دا امسا وغورځوه فالقاها فاذا هي حیه تسعى وی غورځوله ګوري چې هغه مار شو او تیز روانو فالقاها وی غورځوله فاذا بس اچانک هغه حیه تسعى پس ناګهانه چې دی هغه مار شو او تیز روان شو نو قال ویلی خذها ولا تخف الله ورته فرمایل چې وینیسه ولا تخف مه یریږه سنعیدها زر دی چې به وبګرځو هغه لره سیرتها الاولی په اولنې شګر یعنی په اولنې شکل به یې درته وګرځومه چې اول څنګه و همکه رنګې به یې درته زه وګرځوم نو قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی الله ورته وفرمایل چې وینیسه مه یریږه بیرته به یې درته په اولنې شکل وګرځومه نو ومنح موسی آیة ثانیة او موسی علیه السلام ته دویمه معجزه هم ورکړل شوه هي الید البیضاء فقال چې هغه سپین لاس و هي ید البیضاء چې هغه لاس و بیضاء سپین
فقال نو ویل وضمم جخت کړه یدکا لاس خپل الی جناحکا خپل ترخ سره تخرجو نو راوبوزي بیضا سپین من غیر بغیر سوء سنقصان نه آیتا نخه اخرى بله. نو الله رب العزت چې دی موسی علیه صلات وسلام مبارک ته یو بله معجزه م ورکړې وه چې دا وه یو هغه امسا یو دا دویم معجزه ده چې ید البیضا. نو په دې عبارت کې دننه د حضرت موسی علیه صلات وسلام د مدین نه مصر ته واپس راګرځېدو ذکر دی چې تاسې واورېده.